على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقل رب زدني علما. الآية. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. زما د شان سره مناسب نه دی چې زه ستاسو په مخ کې وعظ او نصیحت کومه، خصوصا د خپل د جهرت د حاصلولو دپاره د څو لنډې مختصرې خبرې کولو اجازت غواړم. زه رسم اوس خپله موضوع ته چې کوم په خطبه کې کوم آیت شریف او کوم حدیث شریف ته بیان کو، د هغه معنا او مفهوم یې درته بیانوم. الله جل جلاله فرمایي: وقل رب زدني علما. الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته دمونه چې سول کې، دمونه چې غوښتنه کې، د څه شي غوښتنه نه که، د علم غوښتنه ډېره نه که. موږ ته هم باید څرګه کړو، علم وکړو، ځکه چې الله جل جلاله خپل رسول ته ویلي دي چې ته چې دمونه پوښتنه کې، د علم غوښتنه نه که. ځکه علم چې دی موږ ته ستا په دا دنیا مړونو دو او په دا دنیا مړونو دو، او موږ ته ستا په دا دنیا کامیابي ده او په دا دنیا څرګه کامیابي ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمة. هغه طلب د علم چې دی هغه فرض دی په هر مسلمون سړي باندې او په هره مسلمونه ښځه باندې. د دې نه دا مطلب نه دی چې یو سړی به خالي علم حاصلوي یا خالي ښځه به علم حاصلوي. سړی او نر او ښځه به دواړه څرګه کې علم حاصلوي. دومره علم به حاصلوي چې هغه په دا وپوهېږي چې موږ دغه دنیا ته راغلي یو، د څه شي دپاره راغلي یو، او په دا وپوهېږي چې موږ دین څه شی دی، او په دا وپوهېږي چې موږ اسلام څه شی دی. نو ګرانو مسلمانانو وروڼو، یوه بله واقعه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازدیګر لمونځ وکړو او د جماعت نه راووت. یوه سړي څه خبره غوښته ده چې په دغه وخت کې د الله جل جلاله طرفه وحی پر نازله شوه. نو ورته وویې چې ای الله رسوله، دغه سړي څه ته خبره غوښته یې، دا فقط په دا دنیا کې یو ساعت وخت لري، یو ساعت. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سړي ته وویل چې ټول عمر چې پوته دی په دا دنیا کې یو ساعت پوته دی. نو دغه سړي ورته وویل چې ای رسوله، د الله تعالی تو ته خو دومره پته لګي چې په هغه ټول عمله کې بهترین عمل په دومره کم وخت کې چې موږ ته ډېر نفع رسوونکی وي، ډېر ګټه رسوونکی وي، هغه کوم عمل دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته مشغول شه په علم کې، علم حاصل که، د علم په حاصلولو کې مشغول شه. یوه ګنټه وخت په یوه